سلامونه دوستانو، زموږ د ژوند او خواریو اړوند چې کومه خپرونه ده هغه ستاسو سره جریان لري. راځو د دې ورور سره د ژوند اړوند څو خبرې کوو چې د په ژوند کې کوم مشکلات ګاللي دي، کومې خوارۍ پر دوی تېرې سوي دي، څنګه تر دغه مقام پورې رسېدلي دي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه سئ. جوړ اوسې، په خیر راغلې. په ژوند کې مشکلات پر هر چا راځي، نو دغه ژوند داسې په اسانه نه را رسېږي تر دې ځایه پورې که د خپل ژوند د مشکلاتو اړوند څه راته ووایاست. بلکل داسې وخت هم البته پر هر چا راځي، خو داسې وخت پر موږ هم راغلی دی چې زموږ په کور کې په 3 ورځې ډوډۍ نه ده پخه سوې. په 3-4 ورځې زموږ په کور کې پر طبقي ډوډۍ نه ده لوېدلې. موږ به بیکرۍ ته اډر ورکوي، د هغه ځای سبقي کلچې راتلل، راته هغه مو خوړل. ښه، که د مکتب د ژوند اړوند راته ووایاست، مکتب مو څنګه پیل کړ، څنګه مو پای ته ورسوئ؟ مکتب د ښار دا دونه مکتبونه دي، شخصي او دولتي. په یوه شخصي مکتب کې ما تر اوسه داخله نه ده اخیستې، په دولتي کې مې لا نه ده اخیستې، ځکه چې زما د پلار خپل مکتب و، محله ته مکتب وایي، هغه د ښار تر ټولو ښه مکتب. ښه، د ژوند د دې دونه مشکلاتو سربیره که د خوراک اړوند راته ووایاست، کور کې څه پخېدل، څه مو خوړل؟ څه به درته ووایي د خوراک په اړه؟ په شاوخوا کورو کې د همسایګانو کره چا کره به کډو ښه خوشبویي راتله، د چا د کوره به د بانجان ښه خوشبویي راتله، چا کره به ژړې ژړې پټاټې پخېدل. خو زموږ په ګرده کلي کې یوازینی کور چې زموږ کره غوښې وریجې پخېدلې، یا به مو پیزا او برګر او دا شیان اډر کول. رښتیا هم دوستانو، ډېرې خوارۍ، ډېر تکلیفونه پر دې ځوان تېر سوي دي. دا داسې په اسانه تر دې ځایه نه دی رسېدلی. په کوچنیوالي مو د ملګرو د دوستانو سره ژوند و زندګي څنګه وه؟ کله چې به زه مکتب ته تلم، هغه وخت بس دا ملګري به ټول داسې په ډله ییزه روان وه پر پښو باندې مکتب ته. 2 باسکل درلودی و، هغه به پر باسکلانو ولاړ، زه یوازې وم خرکۍ چې د پلار سره به په ماریکس کې تلم مکتب ته. رښتیا هم دا ډېر زور غواړي چې ټول ملګري دې ښه پر پښو روان وي، پر باسکلانو روان وي، او ته یوازې د پلار سره په مرسډیز یا په ماریکس کې سپور یې. ډېر د تعجب وړ خبره ده. د لوبو اړوند که راته ووایاست، په کوچنیوالي مو کومې لوبې کولې، د چا سره مو لوبې کولې؟ او ما درته وویله چې داسې د کوچنیان به په ډله د مکتبه چې به راله، هغه به په میدانونو کې یا به توپ لنډک کوله، یا به مردي کوي، بیجلي کولې، یا به کرکټ کوي، په ګاډه فوټبال به کوي. بس هغه موږ وو چې په خپل کور کې مو د فوټبال میدان جلا درلودی، کوچنی کرکټ میدان مو جلا درلودی، او یو دانه د سنوکرو د کرمبوټ خونه یې جلا راته جوړه کړې. ډېره مننه. راځم بلې پوښتنې ته. ښه، که دا راته ووایاست د مکتب فراغت مو څنګه، هغه د فراغت غونډه مو البته څنګه ولمانځله، چا سره مو ولمانځل، څه مو وکړله؟ کله چې د مکتبه فارغه سو، ټولو ملګرو هلته په سیم کې یو بل ته مبارکۍ سره ورکړې، بالا کار خلاص. خو زما پلار مې هلته علیحده د ښار تر ټولو غټ سالون ونیوی. د ګرد ښار د ګرد کلي خلک یې راوغوښتل، ډوډۍ هم ورکړه، فراغت غونډه هم هلته وکړه. نو ډېره زیاته مننه. رښتیا هم ملګرو، پر دې ځوان په ژوند کې ډېرې سختې راغلي دي، ولې تاسې خو دا ژوند ډېر په اسانه تر دې ځایه را رسولی دي، خوارۍ خو پر دوی راغلي دي. نو ژوند واقع هم موږ کړی دی، اسانه ژوند مو کړی دی، او کوم د خواریو د تکلیفو ډک ژوند چې دی هغه پر دوی تېر سوی دی. د اوس دپاره اجازه راکوئ تر بیا ښې چارې.